ما تاسو ته ویلو چې منافق هغه چاته وایي چې پزړه یوي او په خوله بلې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور حیات کې دا قسمه خلق ډیر زیات په ظاهر براله پیغمبر تا او دعوه به وکړه چې یا رسول الله آمنا بالله وبالیوم الاخر، مونږه په خدای ایمان راوړی دی او په ورځ د آخرت مو ایمان راوړی. الله ورته فرمایل چې وما هم بمؤمنین، دا مؤمنان نه دي. دوی په دا ظاهر دعوه د اسلام باندې ځان او مال بچ کوي، حقیقت کې دوی گویا مسلمانان نه دي. دا ظاهره دعوه د څه شي د پاره؟ یخادعون الله والذین آمنوا، دوی ټګي کوي د الله سره. دوی دا غرض دی چې په دغه مونږه خدایم دوکه کوو، دا مسلمانانم په دوکه کوو. الله فرمایي وما يخدعون الا انفسهم، دوی ټګي نه کوي مگر د خپل ځانونو سره. الله سره څوک ټګي کولی شي؟ الله خو هغه ذات دی چې عظیم نه عظیم قوت په یو سکند کې ایره کی. هغه کم طاقت او کم قوت دی چې د الله د ذات مقابله به وکړي. په دې کائنات کې وګورئ عظیم نه عظیم طاقتونه چې څه وخت کې الله راونیسي نو څوک یې خلاصولی نه شي. داسې څوک کولی شي؟ زما عزیزانو عرض دا و چې دا بې وقوف دي، ناپوهه دي. دوی دا خیال کړی دی دا هغه چلو چې نمرود یو لوی برج جوړ کړ، برج یې جوړ کړ او پاس وروختو، وی زه د دغه خدای سره جګړه کوم چې دا د پیغمبران ما ته مخکې مخکې کړي. برج ته پاس وختو، غشي ویستلې اسمان ته شروع کړ. پاس چرته په غشي باندې مارغه لګېدلی دی، هغه په وینو سور غشی را پرېوت. ملګرو ته یې وویل چې ځئ مبارک شه، د پیغمبرانو خدای مې وویشتو، دا د وینې ترې راغې او بس بچ شو. زما عزیزانو دا یو دوکه ده د نفس چې مونږ پکې پراته یو، یو فراډ ده د نفس چې مونږ پکې پراته یو. دا الله گرفت او دا الله پکړ چې ده هغه دومره سخت وي چې د دنیا یو طاقت بیا خلاصولی نشي. امتحان د پاره کله الله ډیل ورکی سړی ته، پیسې نه پیسې ولا ورکی، دولت ډیر ورکی، اقتدار نه اقتدار ولا پلاس کې ورکی، د ملک حکمرانی کی. بیا دې چې په ګډو وډو سر شنو بیا ولا لګومر وګد کی، ډیل ولا ورکی. ناګهانه بیا راونیسي، چې راوینیسي بیا د حیرانی چې خدای دا څو شو. قرآن کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ان بطش ربک لشدید، ستا د خدای نیول داسې سختی چې بیا څوک خلاصولی نشي. مولانا روم وایي ان بطش ربک لشدید څه معنا؟ د دې دا معنا ده چې تو مشو مغرور بر حلم خدا، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد از تورا. د خدای په صبر غاوره کېږه ما چې زار چې کوم خدای ما ته څه وایي نه. دیر گیرد سخت گیرد از تورا، څه ورځې پس څه موده پس به دې راونیسي او داسې به دې ونیسي چې بیا ستا خلاصولو والا به هم څوک نه. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې دا منافقان دا بې وقوفو، کمقلو، ناپوهه وو. دوی دا پوهېده چې مونږ خدای له دوکه ورکو او دا مسلمانان دوکه کوو په دې ظاهر دعوې د اسلام باندې. نو الله فرمایي چې وما یخدعون الا انفسهم، دوی ټګي نشي کولی مگر خپل ځان سره کوي. خدای سره څوک ټګي کولی شي؟ الله سره څوک زیاتی کولی شي؟ الله سره څوک ظلم او جبر کولی شي؟ ځکه چې د دومره لوی طاقت مالک دی چې هغه له د چا زور نه وررسي. د هغه زور په ټوله دنیا حاوي دی او هغه له د چا زور نه وررسي. دا خیال مړه نه وباسئ
چې زه د یو عظیم طاقت مالک ما او زه خدای سره جګړه نه. فرعون، نمرود، شداد، حامان د دې ټول مثال ستاسو په مخ کې پروت. فرعون 400 کاله بادشاہي و او په 400 کاله کې چرته په سر کې نو خوښ شي او چې ونیول شو نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ چې منم غستا خدای کم اخلاص کې. هغه ورته आवाज وکړ چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شوي دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري. دغه سي حامان وګورئ، دغه سي نمرود وګورئ، دغه سي شداد وګورئ. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې داو چې دا منافقان بے وقوفو، دا ناپوهو. اوس سوال دلته یو بل دی چې یو اعتقادي منافقي او یو عملی منافق. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې دا منافقان چې دا اعتقادي منافقان، د دوی اعتقاد چې وا د پیغمبر او د خدای منلو نو، عملی خداو چې پیغمبر په مخ کې داوا کوله چې زه خدای او رسول ورته منم. علما لیکي چې آیا دغه اعتقادي منافقان چې کوم د رسول الله په زمانہ کې داغه نه رستو دا مړه وخت کې خبر اخلاص شو او که اوسم شته. نو اوس زما عزیزانو شاذ و نادر کچرتوی وی به عملی منافقان ډیر دي او اعتقادي منافقان نشته. عملی منافق گویا کې دیته وایي چې په زړه کې دی اراده یو څه او تکای بل خبره ده. یو ورځ ما پیاله لاس کې وده چایو، یو سړی راغی ما ته وی چې تا خو مولانا صاحب چایو ختم نه کو، ځکه زمون خلک یو په لکۍ نیمګړي دي، نور بالکل داسې برابر دي چې په څلور بولي ګرځي، سړی توپ سره ډزې کړي. اوس وایي تا خو ختم نه کو، داخله هم داسې کړه. لکه خبرې چې کوئ شیشه ګرځوئ ځان سره، د خولې تم ګوره، د سترګو تم ګوره، د حرکاتو سکناتو تم ګوره. خبرې چې کې د خبرو کولو چل زده کړه. په لاره چې ځې په لاره د تلو چل زده کړه. اوس دا څه سړیتوب دی یا شرافت دی چې ته اوس خلک ناست دي تا خو څه کمه نه کړې. یعنی بل په مجلس کې ملزم کول دا هم سړیتوب. مال ست مې ځکه ونه کو چې زما دا یو پیاله واړه مې نه و چې تاله یې درکم، نو چې ست مې کړی وای نو دام بیا منافقت کې راتله. په دې خبره پوهېږي؟ اړه مې نه و، خو دا د کور دی او د کوره راووتې او ضرورت څه دی چې زه دلته ارزنګاله کې واله چای وڅښم، دا منافقت کې راتله. نو دا یاد لرئ چې اړه دې نه و او ست دې وکړو، دا منافقت دی. ځکه چې منافقت وایي دې ته چې پړی یو څه یو په بل څه. تاسو خیال راکړئ. نو عملی منافقان مونږ ټول یو. الله دې مو ساتي د اعتقادي منافقت. عملی منافقات مونږ ټول په یو سړي باندې زړه نه وي چې زه سلام پې واچوم، زړه باندې نه وي او ته به ووایې چې سلام علیکم، دام عملی منافقت. ځکه چې زړه دې نه و، اراده د زړه دې نه وه په ده د سلام اچولو وا دې چولو، دام عملی منافقت. ایثار شي روټۍ تیاره ده که نه جي، اوړه دې نه و هلته در کره څه پخ کړي نه وو، پلانې ډینګړې روټۍ تیاره ده. که اوس هغه وي چې ښه ده کېږه نو دلته به وخورو بیا به څه چلي، دام عملي منافقت دی. اړه دې و او موجود څه شی و بسم الله ده، اړه دې نه و موجود څه شی نه و مه کوه. که ته ملک دی او رواج دی او پلانې دی نو مازیزانو زمونږ ملک کې خو د هر شي رواج دی. که تاسو خیال زمونږ ملک کې خو د ګډېدو هم رواج دی، ځکه مونږ ټول ګډېږو. جنج کې چې روان یو ټول ګډېږو، ځکه زمونږ ملک کې به د دې هم رواج وي. تاسو خیال راکړئ. نو مونږ یو ټول د عقل نه پاک. دغه خلک چې الله ورته وما یشعرون دا بې وقوف دي، دا ناپوهه دي، په خبره نه پوهېږي. نو مونږ د هېڅ شی تجربه نه ده شي. مجنون نه
استاد امتحان اغستو وای دا الف دے کبے دا کدا دے کدا دے هغه ورته استاد وخت کېدا ما د عشق په درس کې نور سلستین دی ما د عشق په درس کې نور سلستین دی بے د زلفو بے د خطا بے د خالا استاد والله کا پہ پوئے طالب بے تیسے نہ پوئے گم بس د عشق درس میں لستے دے او د زلفو د خط و خال تپوس ککے ډیره خدا کینی په بل څه نه پوي زمون ملک عزیزانو په بل څه نه پوي زمون ملک د الله نه باغیانه حرکات او سکنات ډیر خپوي کباب د دین ته راولي بیا زمون ملک تاسو وګورئ دا څه ملک دی تر بل ورځې پورې تاسو لګیاي د اندرا ګاندھی بد وایي हाजी ननम ते शहीदा जोड़ा करे दा शहीदम ते जोड़ा करे साहब चौक दे जमहूरियत स्तोरे वर्ता वही आला वही दे जमहूरियत स्तोरे पे वतो सो कोई द हक अलम बरदार आवा सो कोई आला जते दड़ना डेर खपायम जमुंग हुकूमतम पे डेर लोए गमगीन के कारा करे दा झंडे सर न असे दे बांधे बसरा सोच कहू चाहे जमूंग زړه داده چې یویندوا مشرکا پلیتا مردارا کنه جی او مون پاغه د زړه نه خفګان ښکار تاسو وګورئ د خپل ټول ملک کرتوت د لیډرانو کرتوتونه وګورئ د حکومت کرتوت وګورئ د حکومت کردار وګورئ څه کالي جوړ کړي نو ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین اسور لسوا کال رستو مونږ کې څه فرق دی داغه خزو چې د دې دومره لوی اثر پروس کدی ویلې وې د زړه نه چې روس د فوج وباسي د کابل نه پاتې کی ترنه پورې غږ نه وکړي تاسو خیال راکړئ روس الزام لګولې دی په امریکا باندې چې د دې په مرګ کې د امریکای لاس یو خزه په انډیا کې مړه ده پاغه کې د امریکای لاس تا چې زرګونه په کابل کې مړ کړ په دې کې د چا لاس کار دې سوچ پر دې ملک ترانه نه وته او زرګونه مسلمانان دې تباہ کړ ملک دې ولا تباہ کړو کورونه دې ولا وران کړ په دې کې د چا لاس په دې خو به زه خوشحال شم چې امریکا یو ابلیس او شیطان ملک دی د دې ځمکې د پاسه لیکن روس غوندې ملک څنګه پاغه الزام لګئی چې په دې کې د امریکای لاس او تا چې خلق یو اندرا مړه ده پاغه کې د امریکای لاس او تا چې لکونه خلق په کابل کې مړ کړ په دې کې د چا لاس تاسو خیال راغی دي د دې ملکونو د حالاتو ته وګورئ حالاتو ته وګورئ د ملکونو د پالیسو ته وګورئ زمون خلقو دے منافقت تا ہوگا لگیا بھی عظیمہ خزاوا پلانے خزاوا دا اغا خزانوا چی چانیم پاکستان تا نا کٹ دا اغا نوا چی پرونے در تا پا کشمیر کی چو وشتی الکفر کلهم ملت واحدہ کفر طول یو دین و یو مذہب دے قرآنم پریخے دے منافقت کوئی دینم پریخه ده منافقت کوي مذهبم پریخه ده منافقت کوي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء الله و یهود او نصارا او تب دوست نه وي یهود او نصارا د چا دوستان کی ټول کفر یو ملت ده کافر چره د مسلمان دوستی والا چې مسلمان خو مسلمان پاتے ہوئے تاسو لگ سوچ چکا ہے 1,80,00,000 دی سکان پاکستان 1,80,00,000 د یو ګوردواري بی عزتی شوی و په انډیا کې چې دربار صاحب ورته وي د یو ګوردواري او سکان پکې مړو تماشا مکړه چې په یو میاشت کې د دربار صاحب بدل واغست په یو میاشت
میلیون حالت پداسي مسلمانانو چې بیت المقدس غوندي جماعت د يهودو غوندي پلیتو پلاس کې دی تر اوسه بدل نه دی. یو اخبار ایډیټر وی زه د سیکانو په مذهب قربانای د پاره وی سلام کو مذهب دیته وي انګريز غوندي قوم سیکان نو جوکیو کړی انګريز غوندي قوم فوج کې بنو کرانو سیکانو ورته وی زمون مذهبي شعار دے پټکې په سرو فوجي ټوپای به مونږ نه په سره وردای سره به پټکې و لیدلین دي چرته سیکان رانجه خو دې لیدلی کنه چټاکای دغه باندې پوهېږي چې جمعې په ورځ صاحب ځان غوړ را غوړ کوي او مسواک هم کوي او سپری په ځان وکړي څه چل دی جمعې مانځه ته روان ملک ټیپر کوم انګریز غوندې قوم جوکیاو شوی او د سیک دې مشن ته قانون والا بدل که چې سیک به د وردای سره ټوپای نه په سرای سیک به د وردای سره پټکې په سرای بیا د سیک په لاس کې یو بنګړی چې دا د سیکانو مذهبي رسم دی وردای سره به زما بنګړی په لاس کې یو ته به راته غږ نه کوي پیرنګي دام منلی وه مسلمان لفتین دې برتی کوم خدا ګیره به دې کړې خجي مور له ورغلی مورې وایي چې ګیره کوي بچیا په ګیرې په لاشه اله سر کوه پلار زن طلاق ته ورغلی و ما خو درته پرون وی چې ګیره کله کا دا پلاران دلګان وګوره دا میندې کنجرې وګوره دا زامن حرامیانې وګوره تاسو پوه شوئ مسلمان څه مذهب دی زما دې سترګو څومره هلکانو لیدې سوچه ګیرې بالکل هلکه څه چل یاره فوج کې برتی کېدم ګیره یې نه خوښوله خدای په فوج کې برتی هم نه کو تاسو خیال را زما عزیزانو عرض دا نن ستا د ملک افسران چرته په دوره لاړ شي او د خپل ماتاتو حجامت لوی وګوري نو ورته ولې پیسې در سره نشته د حجامت کولو ګیره دې ولې نه دا کله کړې دا ستا د ملک افسران او ورشه د ګورو نانک خلک وګوره د ګورو نانک مرګري وګوره تا کې ایمان نشته که تا کې ایمان وای نو ولې په بیت المقدس د یهودو په قبضه کې وي اصل هم دې غیرت ته وګوره چې تا زمونږ د ګورو نانک د جماعت بې عزتي وکړه په یو میاشت کې بدل واغه دې ته سوچ کې دا مو وایي ستوری پرېوتو پلانې پرېوتو پلانې داسې به ته هم ډنډک شې ستوری او کار چې چلې پرې بوځي خبرې د کردار کوه بیا دې کردار ته وګوره د 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم وه د 80 کروڑ دنیا ورشه ننم په دلی کې د هغې کور وګورئ چې کوم کور کې دا اوسېده کور یې وګورئ خوراک یې وګورئ لباس یې وګورئ ته به بیا ومنې چې جمهوري ملکونه دغې ته وایي په ټول هندوستان کې د بل ملک موټر نشته مجال دی چې په انډیا کې د بل ملک موټر وګورئ د بل ملک لاره یې وګورئ هر شی په خپله جوړئ هر شی په خپله جوړئ لباس یې وګوره پرون زوی وزیر اعظم شو د 2.5 پیسو ټوپه په سر ده نن دلته مورې ټوله ورځ سوټې تپي هغه هم د 2000 روپو کراکل په سر کړي میندې سوټې تپي دا قوم دی یا دا ملک دی وزیران یې وګوره یو مرداره شیرواني به یې چولي او د 2.5 پیسو ټوپه او په خپو کې به هغه د 100 روپو پڼې په خپوي او د آل انډیا وزیر به 80 کروڑ دنیا وزیر بھائی نن راشه تو